په پاکستان هیواد کې د یونیسیار د ادارې د خوا څخه زموږ هغو افغان کډوالو ته چې کوم سمارټ کارډونه لري یو ځل بیا د پخوا په شانتې دغو افغان کډوالو ته د روپو د ورکړې میسجان شروع شوي دي چې دا وخت په پاکستان هیواد کې زموږ شمېر افغان کډوالو ته میسجان راغلي دي چې د کورنۍ د تعداد په مطابق باندې دوی ته د ایچ پی ایل د بینک لارښوونه شوې ده چې تاسې کولی شئ ورسئ د ایچ پی ایل بینک څخه خپلې پیسې ترلاسه کړئ. خو زموږ د یونیسیار د ادارې د دې مرستې مننه کوو، خو زموږ لویه ستونزه هغه دا ده چې دا وخت د پاکستان د حکومت د مرکزي او صوبایي حکومتونو د پریکړې سره سم زموږ هغه افغان کډوال چې اسناد نه لري دا وخت یې د ایستلو لړۍ شروع ده او دارنګه د حکومت پاکستان د خوا څخه دا اعلامیه هم جاري شوې ده چې د افغان کډوال چې کوم اسناد لري د هغو موده به د روان 2023 کال د ډسمبر تر 31 نیټې پورې د اعتبار وړ وي. نو موږ د یونیسیار د ادارې څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې زموږ د کاډو موده چې کوم د پاکستان د حکومت د خوا څخه ورکړل شوې ده د هغو موده ختمېدو په نیټه چې کومه ښودل شوې ده هغه په رانږدې کېدو ده. نو موږ د یونیسیار څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې تاسې زموږ د دغو افغان کډوالو برخلیک معلوم کړئ چې زموږ د کاډو موده پر 1 ډسمبر باندې ختم شي، بیا ژمی وي، یخني وي، بیا به زموږ له سره کوم عکس العمل ښودل کېږي د حکومت د خوا څخه. نو موږ د یونیسیار د ادارې څخه د دې مرستو پر ځای باندې خپل د مستقبل د معلومولو غوښتنه کوو.